رستوران بسیار مقبول و زیبا که هم گونه کلاسیک و زینتی دارد و هم عصری می باشد. غذای ته به موږ خیږو نو مدیر صاحب تاسو مخکې سئ هغه ډېر خوندور ځای دی او ستاسو به خوښیږي. نام خدا هر طرفش مقبولی و زیبایی است، هر طرفش هنر است. از خاطر هر کسی که در صوفی محل میه به نظر من عاشق جای میشه. کلاسیک دوباره مخ اړولې ده. علاقه کلاسیک بیننده های عزیز و هموطنان گرامی سلام، امیدوارم دارای صحت و سلامت باشین. هموطنتان ذبیح الله بیان در خدمتتان است. به گوشه سرک اولی تیمنی آمدیم و اینجا یک رستوران بسیار مقبول و زیبا که هم گونه کلاسیک و زینتی دارد و هم عصری می باشد و غذاهای لذیذ و محیط بسیار خوبی دارد. داخل میریم، گوشه گوشه رستوران را به شما معرفی میکنیم، با ما باشید. بیننده های عزیز، داخل رستوران صوفی محل هستیم و چطور که طبیعت رستوران مت معطر و خوشگوار است، ما مت خوش هستیم دیگه. رو را خیر است، ستون خیلی قراری ده خیر است. کومه ژبه به خبرې کوو؟ دواړه زه مشکل نه لرم. فارسي پښتو دواړه. ښه، نو تاسو ځان راته معرفي کړئ. زما نوم اجمل جسور ده، زه مدیر د همدغه رستورانت یم. یو خو موږ د زینتي شیانو او څیزونو سره ډېره علاقه لرو که نه، او دا داسې څیزونه دي چې سړي ته خوند ورکوي. اوس خو نړۍ ډېره لباسي شوې ده. او موږ هماسې قدیمي یو. نو دغسې ځایونه ډېر کم پیدا کېږي. ما ویلې چې راشم او د نږدې نه وګورم او د خپلو لیدونکو ته هم دغه ستاسو رستوران معرفي کړو. نو په هکله یې راسره وغږېږئ چې څومره سابقه لري ستاسو رستوران؟ والا دا رستوران خو تقریبا 20 کاله سابقه لري. 20 کاله؟ او د 10 کال نه ډېر ده. اول په باغ بالا کې و، د هغه ځای نه راغی شارنو کې، بیا همدغه د دې مخکې و یو 7 کاله مخکې، او بېرته دلته جوړ شو ځای. ایجا منتقل شو دی؟ یو څو کاله کېږي چې دلته ده رستوران، او موږ هم دلته یو. مېلمانه راځي دلته. ډېر ښکلی چاپېریال دی، او څنګه چې پام هم شو چې دغسې د عصري رستورانونو په بیروبار کې دغسې یو کلاسیک رستوران جوړ کړي. والا اوس داسې یو وضعیت شوي دي چې ټول ځایونه داسې عصري شوي دي او خلک بېرته کلاسیک دپاره مخ اړولې ده، علاقه یې کلاسیک سره علاقه یې کړې ده. هغه دپاره موږ غواړو چې همدا اصیل فرهنګ، اصیل ژوند خلکو چې د افغانستان لري، هغه خلکو ته ښکاره وکړو چې موږ داسې یو اصیل ژوند لرو، داسې
یو ځایونه وه په پخواني وخت کې او د دې لپاره موږ کوښښ وکړه چې همداسې یو ځای جوړ کړو چې خلک وپېژني چې څنګه ده بومي او فرهنګي ژوند څنګه ده د افغانستان هغه اصلي څېره خلکو ته وښیي که نه نو لیدونکو څومره ښه هدف دی چې دوی غواړي خپلو میلمنو ته د افغانستان هغه اصلي او هغه تاریخي او پخوانی ژوند د عکس خلکو ته وښیي نو ډېر ښه اهداف دي ستاسو میلمانه هم داسې خارجي میلمانه چې راغلي څه تاثر لرلی هغوی خارجي چې راځي هغوی ډېر داسې تعجب کوي چې داسې یو کلاسیک ځای په افغانستان کې په دې شارنو منطقه کې بیا ډېره داسې نایاب ځای ده که نه چې داسې ځای په شارنو کې پیدا وکړي څوک خو موږ په خدمت کې خلکو لپاره خدمت کوو او غواړو چې میلمانه دې ځای نه بېرته همداسې خوشحاله راشي او خوشحاله بېرته لاړ شي او خوند واخلي د دې ځای راتلو والله خامخا به خوشحاله ځي نو دې چاپېریال ته چې سړی راننوځي نو هغه به خامخا خوشحاله ځي څومره څو سالونه دي در سره څومره اطاقونه دي دلته 3 غټ سالونه لرو چې داسې میټینګ کانفرنس دې شیانو لپاره ده او نور ځایونه هم شته میلمنو لپاره چې کیني فضا لرو چې په فضا کې خلک کیني او داسې یو آرامه ځای پاس یو ډېر ښکلی ځای دی لیدونکو هغه ځای ته به موږ خیږو نو مدیر صاحب تاسو مخکې شئ هغه ډېر خوندور ځای دی ستاسو به خوښېږي که داسې هم لاره شته ګوره په دې لنډه به ورشو راځه راځئ لیدونکو راځئ نو دغه دروازې اوس په کلیو کې هم دروازې فلزي شوي دي خو زمونږ هماسې کلاسیک تاسو هماغسې څنګه چې نوم یې کلاسیک دی نو بس ټول تر دروازو نیولي او هر څه پورې کلاسیک څیزونه پکې استعمال دي به دې ته هم باز فضا وایي هم سرپټی ځای دی هم خلاصه فضا ده والله د شعر و شاعرۍ د محافلو دپاره او د اوس خو دغسې ځایونه نو کم پیدا کېږي دې دیوال کې عجیب د خټو کار شوی که نه یو ډیزاین ورکړی دی د خطو نه چې دا بیا دا ډېر خوند ورکوي د ځایونه چې همداسې کلاسیک ده او رنګ هم نه دی شوی که نه نور ځایونه چې ورشي خامخا رنګ خو کوي چې بل مصرف نه کوي دلته هماغه مصرف موږ په خټو کې مصرف کوو والا او دا د افغانستان د وسایل او د تولیداتو نه استفاده شوي که نه دا د لرګي چوکۍ د لرګي ستنې او د لرګي هغه لاړې دغه وایې چې ده که نه دا ټول کننکاري شوي دي د لاس باندې او دا خپل افغانستان کې جوړ شوي دي داسې یو فضا ده نو ډېره خوندوره فضا ده توتان میوه هم نیولې ده الوبالو هم نیولې ده الوبالو ده هلته انار هم شته توت هم لرو زردالو هم لرو ډېره ونې ده په دې باغ کې دا میوه میلمنو ته به پرېږدئ چې راویش کوي که میلمنو ته خو پرېږدو خو میلمانه نه خوري وایي دا زحمت لري چې موږ خپله باید وش کوو د ونې نه خو هلته الوګانې هم پخ شوي دي او داسې یو ځای لرو نو هم دې ته ویلی شو چې یو باغ ته راغلی یاستو
هم ویلی شو چې یو رستوران یو رستوران ده ولی ډیر جالب ده و دواړه په یو ځای. اسم کریمه کتایون است. ما مسئول یک از برندهای لباس محلی در افغانستان در کابل هستم، فعلا فعالیت دارم و امروز به خاطر عکاسی لباسهای فرهنگی در صوفی محل آمدیم. به خاطر که اینجا یک محیط افغانی داره، بسیار مقبول از دیزاین قدیمی داره و خیلی ترجیح خوب با لباس‌های افغانی داره. از ما ترجیح دادم که امروز عکاسی مورد اینجا انجام بدیم و صوفی محل به نظر من شخصا یک از بهترین رستوران‌هایی است که من در کابل میشناسم، چون تقریبا از سال 2020 من اینجا با دوستایم رفت آمد میکنم، میایم و تقریبا به مدت 7 ماه 8 ماهی بود که به مناسبت بعضی از دلایل بسته بود و این یک از خبر بسیار بد بر من می بود این سال که صوفی محل بسته شده بود و فکر میکنم تقریبا یک ماه 2 ماه میشه دوباره فعال شده، فعالیت‌های خود آغاز کردن و بسیار خوش شدم من که دوباره فعال شدن. بخیر ان شاء الله که مشتریاشون مثل سابق دوباره زیاد شده بره، چون خیلی یک رستوران پرطرفدار و مشتری دار است در کابل و خودتان دیدین دیگه که نام خدا هر طرفش مقبولی و زیبایی است، هر طرفش هنر است. از خاطر هر کسی که در صوفی محل میه به نظر من عاشق جای میشه و خیلی اینجا رو دوست داره. بسیار عالی. در مورد غذایش چیزی نگفتیم؟ غذایش خوب است، غذای افغانی بسیار خوب داره و ما متاسفانه همیشه که آمدیم زیاد در غذا نبودیم، یا که قهوه خواستیم یا جوس خواستیم، چون امروز دوستا آمدیم یا مثلا میتینگ بوده یا موضوعاتی بوده که فرصت نشده ما مثلا غذا بخوریم. اما چندین باری که ما غذا خوردیم غذاش خیلی خوب بوده، خصوصا غذای افغانیش، یعنی مناسب علمی جای بسیار غذای خوشمزه داره. لیدونکو کابل خو یخ ولایت دی او مدیر صاحب وایي چې موږ د میلمنو دپاره د ژمي بندوبست هم کړی دی، نو دغسې د اور دپاره یې دغسې زینتي بخارۍ فضای جوړ کړی دی چې او اوس په اوړي کې ډېر ګرم ځای دی، ژمي کې خو والله ښه ګرم وي. نو دلته چې اور ته ناست دي او ملګري در سره وي او کیسې دې هم شروع کړي که نه، او یو لرګی مرچی دی خواته او چای هم ورته څښي، نو څه مزه به وي. چې په ژمي کې هم به راشئ بیا درته به وګورو. والله ژمی به راځو انشاءالله. ډېر شاعرانه ماحول او ډېر خوندور او عالي. پخوانی المارۍ د چایو سماور نو دا سماور هم هماسې پخواني زموږ رستوران غوندې دی. دا پخوا به هم همدغسې ځایونه ول که نه د چي دپاره لکه دغه خټین ځای چې تاسو ورته ترتیب کړی.
دم سالون دی او در د حافظ د کتاب نه نیولې د امیر خسرو دهلوي ولولي دلته کتابونه شته دیوان ولا ټول او د خوندور کتابونه ده او ټول یې داسې معتبر کتابونه دي مصنوي معنوي دا ټول کتابونه دلته شته څوک چې راځي دلته کښېني کولی شي چې د دې نه هم استفاده وکړي بیننده های عزیز برنامه را دیدین و رستوران صوفی محل را تماشا کردین. از گوشه گوشه شما برایتان عکس گرفتیم و نشان دادیم که در افغانستان در تایمنی که یک جای و یک ساحه بسیار عصری است، تو یک جای کلاسیک، رستوران کلاسیک پیدا می شود است. دیگه غذاهایی دارد که بسیار لذیذ، هم غذاهای افغانی و خارجی نیز دارد، اما فوکس زیاد به غذاهای بومی و اصیلی افغانی است. اگر توانستین یگان روز فرصت پیدا کردین بیاین از این رستوران صوفی محل هم تماشا کنین و غذا و مزه‌اش بچشین که چطور است. دیگه ما ازتان رخصت میگیریم. شما را به خداوند پاک میسپارم. خداحافظ.